افغانستان اسلامی امارت رئیس الوزراء پیغام. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. د اسلام مقدس دین د الله تعالی کامل عام او شامل نظام دی چې په واقع توګه هغه ته په غاړه ایښودلو او د احکامو په پلي کولو سره د انسان د دنیا او آخرت نیکمرغي ورپورې تړلې دي. الله تعالی جل جلاله فرمایلی دی: بسم الله الرحمن الرحیم ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. ای د عقل څښتنانو، په قصاص کې ستاسې لپاره پوره ژوند دی، ښایي تاسې ځانونه وژغورئ. څرنګه چې د حدودو مشروعیت د الله تعالی له لوري پر دې امت لوی کرم، شفقت او احسان دی، ځکه چې هر شرعي حد ځانګړې موخې او ګټې لري چې په لنډه توګه ورته اشاره کوو. د زنا حد په دې موخه مشروع شوی دی چې د انسان نسل او نسب ساتنه وشي، د نسل اختلاط را نشي، د نارینه او ښځینه عفت وساتل شي، د بې نسبه او بې پلاره اولادونو مخنیوی وشي، ترڅو سالم، پاک او عفیف نسل چې د پاکې کورنۍ او ټولنې بنسټ دی رامنځته شي. د مال د ساتنې لپاره الله تعالی د سرقې یا د غلا حد مشروع کړی دی ترڅو د مسلمان مال محفوظ او څوک یې غلا نه کړي. د مسلمان د مال په وړاندې خطرونه رامنځه ولاړ سي. د قذف حد د دې لپاره مشروع شوی ده چې د بندګانو عرض او عزت وساتل شي او څوک یې پر چا د زنا تور ونه لګوي. د قصاص هدف دا دی چې د نفس ساتنه وشي او څوک د چا ژوند وانخلي. هیڅوک هم حق نه لري چې له شرعي موجبه پرته څوک په قتل ورسوي. د ژوند له حق څخه څوک بې برخې کول هغه ناوړه او کړګړن عمل دی چې نه یوازې د مقتول کورنۍ بلکې ټوله ټولنه د غمونو په لمبو کې سوځي او د ټولنې له غړیو څخه ډاډ او ارامتیا سلبوي. د همدې ټولنیز امنیت د ساتلو په مخه قرآن کریم د قصاص حکم پوره حیات او ژوند بولي او که پر قاتل ترحم او زرسوی وشي نو د بندګانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کیږي. د حدودو په تطبیق سره د مجرم اصلاح او تعذیب راځي. همداراز د مقابل جانب یعنی هغه څوک چې حق یې طلب شوی وي د تسلی او تشبیه سبب هم ګرځي او په دې ډول عدالت تامینېږي. حدود احکام دي چې د جرمونو د مخنیوي او په ټولنه کې د امن او ثبات او ډاډمن ژوند د تامین لپاره الله تعالی مشروع کړي دي. دا ډېر د خوشحالي ځای دی چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه او قانون مرکز لخوا د شرعي حدودو د اهمیت روښانولو په اړه علمي سیمینار دایر شوی دی. د هیواد علمي مراکز باید د شرعي احکامو د څېړنې او تشریع او اهمیت روښانولو په اړه دغسې سیمینارونه نور هم دایر کړي ترڅو مو ټولنه د شرعي احکامو له فضایلو او ګټو باخبره او د نوي نسل اذهان هم تنویر کړي. هغه راز د هغو لیکوالو او څېړونکو هم مننه کوو چې د شرعي حدودو د اهمیت روښانولو په اړه علمي څېړنې کړي او بیا یې د لیکنو په شکل ترتیب کړي دي. دغه څېړنې او لیکنې باید په چاپي بڼه هم خپرې شي ترڅو ډېر خلک ترې مستفید او ګټه یې عامه شي. الله تعالی دې ټولو ته کامل اجرونه نصیب کړي. آمین یا رب العالمین. الحاج ملا محمد حسن اخوند د اسلامي امارت رئیس الوزراء.